بهلول پلار کې ناسو چورته بهلول سکے ډېرې قیمتي خبرې به بهلول کولې. بهلول ولی الله وی سکے وی د دې مخلوق او د خالق روغه کو، دا مخلوق روغه د خالق سره کو. نو یې ودې کړله ور سره روغه دې ولا وکړله. بهلول ورته وی نه روغه نه ونه شوله. وی ولې ونه شوله؟ وی روغه اله کامیابیږي چې کله دواړه طرف روغې ته تیار، دواړه طرف روغې ته تیار. نو هغه ورته وی ولې یو نه دی تیار؟ وی یو طرف پکې روغې ته نه دی تیار. وی څوک نه دی تیار؟ وی دا مخلوق د خالق سره روغه نه کوي. نن خالق روغه کوي او مخلوق نه کوي. ته وایي څنګه الله روغه کوي؟ داسې کوي. نبی علیہ السلام فرمایي چې کله څوک د یو ګناه نه توبه وباسي، الله هغه ګناه د ده د لاسو نه یېره کړي، د خپو نه یېره کړي، د ځمکې نه یېره کړي او د کرامن کاتبین نه یېره کړي. تر دې پورې چې وی دا بنده به د قیامت په ورځ حاضري وکړي او د ده په ګناه باندې به یو ګواه وي. داسې الله ګناه ختموي چې ګواه به دې په ګناه نه وي. نو خو روغه کوي الله که چې داسې دې ګناه معاف کوم. ته چې چا سره دنیا کې صلح کې څومره جرګې ولېږې، بیا چې م روغه وشي نه څه روغی نه. قرآن پکې په منځ کې کېده ولې وی بیا پته نه لګي. عمر بر دی هغه ته خبره زوتی ګورې دا کار دې کړی او دړه نه وځي. الله وی ګناهونه به دې ټول وران کم او ملایکو نه به م یېري او راشه ما سره. مخلوق روغه نه کوي. بله ورځ بهلول تلی او په مقبره کې ناست. چا ورته وی بهلوله څه کوې؟ وی بس د دې مړو روغه د خالق سره کومه. ودې کړه روغه. وی بیا روغه نه کېږي. نه وی ولې نه کېږي؟ وی بیا یو طرف نه دی تیار روغ. وی څوک نه دی تیار؟ وی نن خالق روغې ته نه دی تیار. دا ټول مړي د الله سره روغه کوي، خو الله وی روغه د سره نه کومه. زما د روغې موقع چې واغه ستاسو د ژوند موقع وه، نو چې مړه شو بیا به ټول روغه کوو د الله سره، خو بیا به الله روغه نه کوي. نو سانس ہے تو چانس ہے، چې سا شته نو چانس شته. الله روغه کوي او چې کله سا نه وه بیا به الله روغه نه کوي. نو دا اوس د الله سره د روغې موقع ده. ټول ځان له د آخرت فکر شروع